نو ته مو دا چې روغ او جوړ خوشحاله به یې. په نن نوي کې درته ښایم چې څنګه کولی شو هغه شیان چې له ټلګرام څخه په خپله ډاونلوډېږي دوستانو، هغه که تصویران مې وي، بعضې ویډیوګانې وي، همدلته تر څنګ ډاکامنټ کې کوم څه شی وي هغه تاسو موبایل ته په خپله راډاونلوډېږي. نو تاسو څنګه کولی شئ هغه بند کړئ. ډېری دوستان همدغه غوښتنه کوي، وایي چې زموږ د کوم ټلګرام چې دی دې کې چې موږ اکاونټ جوړ کړی دی په دې کې موږ سره ګروپان دي، ملګري دي، څوک چې موږ ته کوم شیان راواستوي هغه په خپل سره ډاونلوډېږي موږ ګیلري ته که نه وایي موږ ته په خپل سره ډاونلوډېږي، موږ نیټ هم زیات مصرفوي، تر څنګ د زموږ موبایل حافظه هم ژر ډکېږي. نو دوستانو اسانه طریقه دی، تاسو به راشئ خپل ټلګرام به راخلاص کړئ. ټلګرام کې دوستانو بیا پاس راشئ 3 خطونه چې کوم یې په همدې باندې به کلیک واخلئ. کله چې په همدې باندې به کلیک واخیستو راځو موږ لاندې دلته سیټنګ برخه ده. سیټنګ برخه ته دوستانو موږ چې کله راغلو سیټنګ برخه کې موږ دلته اوس خپل یو ځان ته آپشن لرو، دغه آپشن دی ډاټا ان سټوریج. همدغه ډاټا ان سټوریج باندې به دوستانو کلیک واخلئ. تاسو سره به دلته دغه آپشن یې داسې آن وي، دغه به ټول دوستانو تاسو سره آن وي. لومړی دی وین یوزینګ موبایل ډیټا، وایي کله چې تاسو موبایل ډیټا استعمالوئ نو د تاسو موبایل ته چې څوک تصویران سره لګي هغه به په خپل سره ډاونلوډېږي، دا به داسې آن وي. او دوهم دی وای فای او دریم چې دی رومینګ دی. نو دوستانو دغه درې واړه به تاسو بند کړئ. دا مو چې کله بند کړئ شاید لاندې تاسو سره همدا لاندې نور هم وي، په دې کې هم تاسو کولی شئ دا هم در سره بند کړئ، ځکه چې دغه ګروپ هم دی، دغه ګروپونه دي دوستانو. ګروپونو څخه چې تاسو چا سره چټ کوئ یا کوم چینلونه در سره وي که نه هغوی څخه هم دغه شیان په خپل سره سیو کېږي، تاسو ګیلري ته ډاونلوډېږي. تاسو ته دلته واضح هم لیکل دی سیو ټو ګیلري که نه، دلته پریویټي چټس دی، ګروپ دی او چینلز دی که نه. که سره چې ګروپونه وي چینلونه وي همداسې انټي تاسو سره مو چټ کړی وي، کوم څه مو ورسره ویډیوګانې تصویرونه مو ورسره لیکلي وي هغه ټول به په خپل سره ډاونلوډېږي. نو تاسو به دغه ټول اپ کړئ، داسې به یې بند کړئ، دغه ټول به دوستانو تاسو اپ کړئ بند به یې کړئ. نو بیا چې کله تاسو لاړ شئ کوم ګروپ ته یا څه ته لاړ شئ نو هېڅکله به هم بیا په خپل سر تصویرونه ویډیوګانې څه چې وي هېڅ شی به هم تاسو ته موبایل کې نه راډاونلوډېږي. نو دوستانو هغه ملګري چې همدغه غوښتنه کوله الله دې وکړي چې دوی پوه شوي وي او د دغه ستونزې څخه خلاص شوي وي. نو دوستانو دغه ویډیو چې تر همدې ځایه وه، که دغه ویډیو تاسو خوښه شوي وي در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، تر څو نور دوستان هم له دغې طریقې څخه ځانونه خبر کړي. نو دوستانو تر بلې ویډیو چې بیا به زه راځم، تاسو په لوی الله سپارم، ښه وخت ولرئ.